أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سورة النساء یوسلوات سلوخ نمبر آیات تے. مخکیاتونو کی مختلف قبایح د منافقانو ذکر شو، هغوی ته مختلف زجرونه ورکړی شو. نو دوی به بیا عذر پیش کولو چې موږ د یهودو او نصاراو سره کم د موالاتو اظهار کوو، هغوی سره د ملګرتیا اظهار کوو، نو موږ مجبور یو، د مجبوریت د وجې نه دا عمل کوو. الله رب العالمین د آیت کریمه کې رد کوي چې اظهار د بدې وینا، هغه د موالاتو اظهار وي یا دارنګه نورې بدې ویناګانې وي، د هغې اظهار کول په حالت د اکراه او د ظلم کې جایز دي چې انسان باندې ظلم وشي. او تاسې څه مجبوري لرئ، تاسې باندې څه اکراه شوی دی او تاسې باندې څه ظلم شوی دی، تاسې باندې دا ظلم نشته دی. نو د آیت کریمه کې به الله رب العالمین د دې عذر رد کوي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله نخوخي الله تعالی الجهر بالسوء، الجهر پزور ویل بالسوء من القول، د بدی وینا، د بدی وینا پزور ویل الله رب العالمین دا نخوخي. و الا مگر من هغه څوک ظلم چې ظلم وکړي شي پاغي باندې، یو انسان باندې ظلم وکړي شي نو هغه د پاره بیا رخصت شته دی چې بد وینا اظهار وکړي. دلته بالسوء من القول، بد وینا نه مراد څه شی دی؟ بعضی مفسرین ویلي دي چې مراد د دې نه اظهار د کفر دی. یو چا باندې ظلم وکړی شو، اکراه وکړلی شو چې هغه کفر ووایي، د کفر الفاظ ووایي، نو دغې شخص دپاره به پکې رخصت وي. دارنګه بعضې مفسرین ویلي دي چې په ده کې د شر او بددعایي او خیري غوښتل په ظالم باندې دا ټول پکې داخل دي. چا باندې چې ظلم وکړلی شي نو مظلوم کولی شي چې ظالم ته خیري وکړي، هغه ته بددعایي وکړي او داسې نور، دا ټول په ده کې داخل دي. وکان الله سمیعا علیما، وکان الله او دی الله تعالی سمیعا اوریدونکی، علیما پوها، الله اوریدونکی او پوها ذات دی. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین ادب ذکر کوي د هغه مخکې رخصت او د اجازت نه. مخکې اجازت ورکړلو نو د آیت کریمه کې الله رب العالمین وی که د هغې په ځای باندې تاسې د هغه ظالم سره احسان وکړي، نیکي ورسره وکړي، دغه بددعایي ورته ونه کړي، د هغه سره پټ یا ښکاره احسان وکړي یا ورته معافي وکړي، نو دا غوره خبره ده. ان تبدو که ښکاره کوئ خیرا نیکۍ لره، او تخفوه یا پټوئ هغه، او تعفو یا معافي کوئ عن سوء د بدۍ نه، د بدۍ نه معافي کوئ. فإن الله نو یقینا الله تعالی کان دی عفوا قدیرا، معافی کونکے قدیرا قدرت لرونکے، اللہ قادر دے و قدرت لرونکے ذات دے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، دایتی کریمه نه وروسته اوس د اهل کتاب بحث شروع کیږي. هغوی ته به مختلف زجرونه ورکوي، هغوی به مختلف قباحتونه ذکر کوي، ناشنا قباحتونه الله رب العالمین دلته راجمع کړي دي. او دې کې بعضې هغه قباحتونو ته الله رب العالمین اشاره کوي چې سوره بقره کې د هغې تفصیل تیر شوی دی. ان الذین یقینا هغه کسان یکفرون چې کفر کوي بالله په الله تعالی، ورسوله او په رسولانو د هغې، ویریدون او اراده لري ان یفرقو چې جداوالی وکړي بین الله په مابین د الله ورسوله او د رسولانو د هغه کې، د الله او د رسولانو په مابین کې جداوالی راولي. معنا دا چې د هغه په حکمونو کې جداوالی راولي، بعضی منی او بعضی وینه منی. ویقولون او دوی وای نؤمن مونږ ایمان لرو ببعض په بعضو باندې، ونکفر او کفر کوو ببعض په بعضو باندې، بعضی منی او بعضی نه منی. ویریدون او غواړي دوی ان یتخذو چې جوړه کړي بین ذلک په مابین د دې کې سبیلا بله لاره. بلې لار نه مراد دا دی چې یو دریم دین رامنځته کوي، یوازې د الله خبره به مني او د رسولانو او دغه د پیغمبرانو خبره به نه مني. اولئک دغه خلق هم الکافرون، دوی کافران دي، حقا پرشتیا سره کافران دي. واعتدنا او تیار کړی دی مونږ للکافرین کافرانو لره عذابا مهینا، عذاب شرمونکې عذاب هم د کافرانو لپاره تیار کړی دی.
والذین آمنوا بالله ورسوله. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت ورکي مؤمنانو ته، هغه مؤمنان که اهل کتابو کې وي که نورو کې وي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی بالله په الله باندې ایمان راوړی، ورسوله او پر رسولانو داغه، ولم یفرقوا او جدائی نه ده کړې دوی بین احدین په مابین د هیڅ چا کې منهم د دوی نه، د پیغمبرانو په مابین کې د هیڅ یو تن فرق نه کوي او جداوالی نه کوي په ایمان راوړلو کې. اولئک دغه کسان سوف یؤتیهم زر دی چې وربکي الله تعالی دوی ته اجورهم اجرونه د دوی. وکان الله غفورا رحیما، وکان الله او دی الله تعالی غفورا بخون کې، رحیما رحم کون کې، الله گناهونه بخي او رحم کوي په مؤمنانو باندې. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین مختلف قبیح صفات د اهل کتابو ذکر کی. سوره بقره کې هم دته اشاره شوی و. یسألک اهل الكتاب، سوال کوي ستانه اهل الكتاب، اهل کتاب کتاب والا دستانه سوال کوي یهود نصارا، ان تنزل چې نازل کې علیهم په دوی باندې کتابن کتاب، من السماء د اسمان نه، اسمان نه په دوی باندې کتاب ټول په یو ځای باندې نازل کی. فقط سألو پس یقینا سوال کړي و دوی موسی د موسی علیه السلام نه اکبر من ذالک، لوی سیز من ذالک دینا، د دینه د لوی سیز سوال دوی د موسی علیه السلام نه کړو. هغه څه شو؟ فقالو نو دوی ویل یارنا الله، وخیا مونږ ته الله تعالی جهرة ښکارا، الله مونږ ته وخیا، دا سوال د موسی علیه السلام نه کړو. فاخذتهم الصاعقه، ونیو دوی لرا الصاعقه تندر دوی ونیول، بظلمهم په سبب د ظلم د دوی، ظلم یې کړو. ثم اتخذوا العجل، بیا ونیو دوی العجل اسخی لرا په عبادت، الوهیت او عبادت سره د اسخی ونیو. من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد ورست ما د هغه نه جاءتهم چې راغلل دوی ته البینات ښکاره دلیلونه، ښکاره دلایل او ښکاره معجزات دوی ته راغله، د هغه نه وروسته هم دوی د اسخي عبادت شروع کړلو. فعفونا نو معافي وکړله مونږ عن ذلک د دینا، وآتینا ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا، دلیل ښکاره. موسی علیه السلام ته ښکاره دلیل ورکړی، ښکاره دلیل نه مراد تورات دی، تورات لوی دلیلو، هغه موسی علیه السلام ته ورکړی. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، دکې اوس نور خباستونه او قبایح د دوی ذکر کوي. ورفعنا اوچت کړی او مونږ فوقهم د پاسه د دوی الطور تور غره، بمیثاقهم د پاره د وعدې اخیستلو د دوی، د دوی نه د وعدې اخیستلو دپاره مونږ په دوی باندې د تور غر پورته کړی. وقلنا ویل مونږ لهم دوی ته ادخلوا الباب، داخل شي دروازې ته سجدا سجده کوونکي، دا تفصیل مخکې سوره بقره کې تیر شوی. وقلنا ویل مونږ لهم دوی ته لا تعدو، زیاتې مکوي فی السبت په ورځ د خالی کې، د خالی په ورځ باندې د ښکار کولو نه دوی منع شوي، خو هغوی به مختلفې حیلې جوړولې او دا حیلو په وجه باندې به دوی باندې عذاب راغلو. واخذنا واخست دا مونږ منهم د دوی نه میثاقا غلیظا، وعده پخه وعده مونږ د دوی نه اخیستې ده. وبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات الله، ایت کریمه کې اوس نور قباحتونه دوی ذکر کوي. فبما نقضهم، پس په سبب د ماتولو د دوی، میثاقهم وعدې خپلې لره، وکفرهم او کفر د دوی بآیات الله په آیاتونو د الله، وقتلهم الانبیاء او وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق په ناحقه، بغیر د جرم شرعي نه به انبیاء علیهم السلام وجل، ناحق باندې به وجل. وقولهم او وینا د دوی قلوبنا چې زړونه زمونږ غلف ډک دي د علم نه، یا زمونږ په زړونو باندې پردې دي، یا زمونږ زړونه د علم نه ډک دي. بل طبع الله، بلکې مهر والی دی الله تعالی علیها په هغې باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی. فلا یؤمنون، نو ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لږ، دوی کې لږ کسان ایمان راوړي، نور الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې مهر وهلی دی. وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما، دوی کې اوس نور قباحتونه ذکر کړي. وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی، وقولهم او په ویلو د دوی علی مریم په مریم علیه السلام باندې، بهتانا عظیما، بهتان لوی،
مریم علیہ السلام باندې لوی بهتان او لوی بدنامه لګوله. وقولهم او په سبب د ویلو د دوی انا قتلنا المسیح چې یقینا وجلی دی مونږ مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله رسول د الله تعالی. وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه او دوی نه دی وجلی هغه وما صلبوه او نه په سولې کړی دی. سولې دې ته ویل کېږي چې انسان د لرګي پورې داسې کلک وتړي او یا په نیزه باندې یا په ټوپک باندې او یا دارنګه په غشي باندې هغه اولي، دې ته ویل کېږي سولې. نو دوی نه وجلی دی او نه په سولې کړی دی. ولکن شبه لهم لیکن مشابه کړی شوی دی لهم دوی ته مشابه شوی دی. کله چې عیسی علیه السلام دوی محاصره کړلو الله رب العالمین د عیسی علیه السلام شکل د دې په یو ملګري باندې واقع کړلو. عیسی علیه السلام بر الله وخېجولو او دوی راولګېدلو هغه عیسی علیه السلام ملګری ووژلو. د دې نه وروسته بیا دوی په اختلاف کې پرېوتل چې دلته خو دومره خلک وو، که دا ملګری وي نو عیسی علیه السلام څه شولو او که دا عیسی علیه السلام وي نو ملګری څه شولو. داسې اختلاف کې بیا دوی پرېوتل. وان الذین او یقینا هغه کسان اختلفو چې اختلاف یې کړی دی فیه په هغه کې لفی شک خامخا په شک کې دی منه د دنه. معنا دا ده چې یهودو نصارا چې د عیسی علیه السلام په نبوت او د هغه په پیغمبرۍ کې اختلاف کولو نو دوی د هغه په قتل کې په شک کې پرېوتل او د هغې نه په شک کې دي. ما لهم به من علم الا اتباع الظن ما لهم نشته دی دوی لره به په هغې باندې من علم څه علم الا اتباع الظن مگر تابعداري کوي الظن د ګمان، هسې د ګمانونو پسې روان دي. وما قتلوه او نه دی قتل کړی دوی هغه یقینا په رښتیا، یقینا و رښتیا سره دوی هغه نه دی وژلی بلکې دوی هسې ګمانونو پسې روان دي. وروسته آیت کریمه کې به الله رب العالمین د عیسی علیه السلام حال ذکر کړي چې هغه الله رب العالمین اسمان ته خېژولی دی. بل رفعه الله بلکې پورته کړی دی هغه لره الله رب العالمین الیه خپل ځان ته پورته کړی دی. د آیت کریمه او دا جمله دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام دا الله رب العالمین پورته کړی دی او د قیامت ته نږدې زمانه کې به بیا بیرته اسمان نه راکېوځي. دویم دا دلیل دی په دې باندې چې ګوره الله رب العالمین هم پورته دی. الله رب العالمین عیسی علیه السلام ځان ته پورته کړی دی. د ذات په لحاظ باندې الله بره دی، هغه د عرش د پاسه دی. بعضې مسلمانانو به د مبتدعینو او د مرتدینو او د بعضې تواغیتو د ملایانو د درسونه او بیانونه اورېدلي وي چې هغوی دا دعوه کوي وایي څوک چې عقیده لري چې الله رب العالمین د عرش د پاسه دی او دا عقیده لري چې الله رب العالمین بره دی، د اسمانونو نه بره دی او هلته استوا کړې ده، وایي دا مرتد دی او دا د ارتداد او د شرک عقیده ده والعیاذ بالله. نه بلکې دا قرآني عقیده ده. بل رفعه الله الیه الله رب العالمین ځان ته پورته کړی عیسی علیه السلام. الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات د په عرش باندې استوا کړې ده. هغه وینځه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله ورته وایي چې عین الله چېرته دی؟ هغه ورته وایي فی السما الله بره دی. نو دې د وجې نه دا قرآني عقیده ده چې الله بره دی، د عرش د پاسه الله رب العالمین استوا کړې ده. دا آیت کریمه په دې باندې دلیل دی. بل رفعه الله بلکې پورته کړی دی هغې لره الله رب العالمین الیه خپل ځان ته، الله خپل ځان ته عیسی علیه السلام پورته کړی دی. وکان الله عزیزا حکیما وکان الله او دی الله تعالی عزیزا زورور حکیما حکمتون والا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین اثبات کوي د عیسی علیه السلام د ژوند، چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. د یهودو نصارا به د هغه د مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي کله چې د اسمان نه هغه راکېوځي. او یا معنا دا ده چې هر یهودي او نصراني دا مړ کېږي نو مخکې د مرګ خپل نه په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، ولیکن دغه وخت به دوی نه د ایمان قبول نه وي. وإن من أهل الكتاب وإن او نشته من أهل الكتاب څوک د اهل کتابونه الا مگر لیؤمنن خامخا ایمان براوړي به په هغه سره قبل موته مخکې د مرګ د هغه نه، مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه، یعنی کله چې د اسمان نه راکېوځي په هغه وخت کې به په دوی باندې ایمان راوړي. او یا موته کې دا ضمیر راجع دی کتابي ته. د اهل کتابو کوم کس چې وفات کېږي نو د خپل مرګ نه مخکې به چې دی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، دا به قبول نه وي. ویوم القیامت او په ورځ د قیامت یکون الشهید علیهم په دوی باندې شهیدن ګواهي ورکوونکی.
معنا دا ده چې عیسی علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې په دې اهل کتاب باندې د دوی په اعمالو باندې ګواهي ووایي. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ایت کریمه کې د يهوديانو خواصتونه الله رب العالمین ذکر کړي او دا اسباب دي د تحریم د طیباتو. په دې باندې دا پاک سيزونه الله رب العالمین ولې منع کړو؟ دي کې دا ظلمونه موجودو. فبظلم من الذين پس په سبب د ظلم دا کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړو مونږ علیهم په دوی باندې طیبات پاک سيزونه او مزیدار سيزونه وحلت چې حلال شوي لهم دوی لرا چې کوم سيزونه حلال شوي هغه الله رب العالمین د دوی د ظلمونو په وجه باندې په دې باندې حرام کړل او منع کړل چې دا تفصیل په سوره انعام کې به راشي. واځي په الله رب العالمین حرام کړی وي هر یو نکو علا ساروي دا په الله رب العالمین حرام کړی او دا سينور. وبصدهم او په سبب د منع کولو د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا ډېر خلق لرا دیو د الله رب العالمین د لارې نه خلق منع کول. واخذهم الربا وقد نهوا عنه لیکه اوس نور خواصتونه دوی. واخذهم او په سبب د اخیستلو د دوی الربا سود وقد نهوا یقینا دوی منع کړی شوي وعنه دا غینا. واکلهم اموال الناس او خوړل د دوی اموال الناس مالونو د خلکو لرا بالباطل په ناروا باندې به د خلکو مالونه خوړل. واعتدنا او تیار کړی دی موږ للکافرین کافرانو لره منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک. دا کافر دی او د دوی لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم ایت کریمه کې وس الله رب العالمین بشارت ورکی هغه مؤمنانو ته چې په دوی کې موجودو دوی کې چې کوم نیکان خلق موجودو مؤمنانو هغه ته الله رب العالمین اوس بشارت ورکی. لكن الراسخون لیکن پاخه فی العلم په علم کې منهم د دوینا دوی کې چې کوم په علم کې پاخه خلق دي. والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیک بما پاغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته قرآن باندې چې کوم خلق د دوی نه ایمان لري. وما او هغه انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل که مخکستانا مخکې کتابونو باندې ایمان لري تورات او انجیل او داسې نور. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمقیمین او شابسه دی په پابندي کوونکي الصلاة د لمانځه کوم خلق چې په لمونځ باندې پابندي کوي هغه باندې شابسه دی او هغه د صفت لایق خلق دي. والمؤتون الزکاة او ورکوونکي د زکات. والمؤمنون بالله او ایمان لرونکي په الله والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ کوم خلق چې په الله او په ورځ وروستنۍ باندې ایمان لري دی باندې شابسه دی. اولئک دغه کسان سنؤتیهم خامخا وربکو دوی ته اجرا عظیم اجر لوی د لوی اجر مستحق خلق دي او دوی ته موږ لوی اجر ورکو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.